د خپل اولادو تربیت په خپل وکړي، ځکه اوله مدرسه د اولاد لپاره هغه د مور پلار غیږ وي. که چیرې په دې اوله مدرسه کې هغه اولاد تربیت زده کوي، خو دا به مخته یې به تربیت یافته سي، او که چیرې د مور پلار په غیږ کې د تربیت نه کوي زده، دا به بیا نه په سکول کې تربیت زده کوي او نه به په مدرسه کې. که غواړئ چې ستاسو په اولاد کې سخا راسي او دوی سخیان سي، په مستقبل کې دوی سخیان خلک جوړ سي، نو څه وخت چې تاسو د یو غریب سره مرسته کول غواړئ، څه وخت چې تاسو یو غریب له یو څه امداد ورکول غواړئ، نو هغه امداد، هغه مرسته د خپل اولاد په لاس باندې ورکړئ. په دې سره به الله تعالی د دوی په زړونو کې د سخا ماده پیدا کړي او دوی به انشاءالله سخیان خلک جوړ سي. نو دغه قسم